زما نوم یشمه اسدګل دی او زه یوه اداکاره یم. نو پوښتنه دا ده، کله چې ما څېړنه کوله او ستاسو بیانونو سره مخ شوم، که ما څه غلط وویل بخښنه غواړم، ځکه زما معلومات کم دي. په نورو ټولو شیانو پوهېدم، خو یوه پوښتنه لا هم پاتې ده چې هغه د تقدیر مفهوم دی، چې موږ انسانان او جنیات خپل اختیار لرو. نو که هر څه له مخکې لیکل شوي وي، که هر څه مقدر وي، کله یو غل غلا کوي، آیا هغه له مخکې نه لیکل شوي؟ د هغه د خپل اختیار له مخې د هغه حساب کتاب څه دی؟ خو دا پوښتنه ډیره عامه ده چې موږ په تقدیر باور لرو. دا زموږ ایمان دی. نو که الله زما په تقدیر کې لیکلی وي چې زه به قتل کوم، زه به یو څوک وژنم او زه یې ووژنم، نو مسؤل څوک دی؟ زه به یو مثال ورکړم. که یو ښوونکی په ټولګي کې 100 زده کوونکو ته درس ورکوي، له یو کال درس ورکولو وروسته ښوونکی له ازموینې مخکې وایي دا زده کوونکی به په ازموینه کې اول نمره راځي، دا زده کوونکی به ناکامیږي، او له ازموینې وروسته خبره سمه خیږي، دا زده کوونکی اول نمره راځي او دا زده کوونکی ناکامیږي. زما پوښتنه دا ده، هغه زده کوونکی چې ناکام شو، آیا هغه دا ویلی شي چې ښوونکي وړاندوینه کړې وه؟ د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. السلام علیکم ډاکټر ذاکر. وعلیکم السلام. ستاسو نوم او ستا مسلک؟ زما نوم یشمه اسدګل دی او زه یوه اداکاره یم. ستا نوم څه دی؟ یشمه اسدګل. یشمه سرګل؟ یشمه اسدګل. هو، زه پوهیږم وخت کم دی، خو زه په رښتیا غواړم زما په دې سفر کې ستاسو د کومک یادونه وکړم. یو وخت داسې و چې زه د خپل لیسانس په ورځو کې د بېدینۍ په دام کې ګیره شوی وم، خو الحمدلله د ستاسو ویډیوګانو او ستاسو بیانونه و چې زه یې بیرته خپل دین ته راوګرځولم او زما روحانیت او زما ایمان یې ماته بیرته راکړ. نو پر دې الحمدلله. او زما هیواد او په ځانګړې توګه زما ښار ته ستاسو له راتګه مننه. تاسو یو لارښود پاتې شوي یاست، او خصوصا زما. زه دا وخت په رښتیا لړزېږم، زه ډیره بخښنه غواړم. سمه ده. نو پوښتنه دا ده، کله چې ما څېړنه کوله او ستاسو بیانونو سره مخ شوم، که ما څه غلط وویل بخښنه غواړم، ځکه زما معلومات کم دي. په نورو ټولو شیانو پوهېدم، خو یوه پوښتنه لا هم پاتې ده چې هغه د تقدیر مفهوم دی. او بیا دا بل مفهوم دی چې موږ انسانان او جنیات خپل اختیار لرو. سمه ده. نو که هر څه له مخکې لیکل شوي وي، که هر څه مقدر وي، بیا دا مفهوم چې کله یو غل غلا کوي، آیا هغه له مخکې نه لیکل شوي؟ د هغه د خپل اختیار له مخې د هغه حساب کتاب څه دی؟ زما خور یوه مهمه پوښتنه وکړه او هغې وویل چې مخکې دا یوه اداکاره وه او د بېدینۍ په جال کې ګیره شوې وه، او زما د بیانونو له اورېدو وروسته الحمدلله د خپل دین ته راغله او الله ورته هدایت وکړ. د هغې اصلي پوښتنه د تقدیر یعنی قدر په اړه ده. زه غواړم تا ته مبارکي ووایم چې د فلم له صنعت څخه بیرته سمې لارې ته راغلی. دا ډېر ګران کار دی. که ته د میډیا په دام کې ګیره پاتې شوی وای، نو وتل به ترې سخت و، خو الله ډېرو خلکو ته هدایت کوي. الله تا ته هم هدایت کړی دی. تر کومه ځایه چې د پوښتنې خبره ده، د دوی پوښتنه د تقدیر، برخلیک او خپل اختیار په اړه ده. که الله زما په تقدیر کې لیکلی وي چې زه به شراب څښم او زه شراب وڅښم، نو مسؤل څوک دی؟ دا پوښتنه ډیره عامه ده، خو د معمول له مخې مسلمانان د دې پوښتنې له کولو ویریږي. هغوی وایي ما ته فتوا مه راکوئ، زه کافر یم. الله خلک پوښتنو کولو ته هڅوي. تاسو به په قرآن کې ولولئ او 323 ځله الله فرمایي قل. هغوی وویل قرآن د پوښتنو او ځوابونو کتاب ده. 323 ځله پوښتل شوي، دا پوښتنه څه ده؟ الله فرمایي قل. هغوی وپوښتل الله څوک دی؟ ووایه الله دی. نو دا قل پوښتنه کول بد شی نه دی، خو دا پوښتنه ډیره عامه ده چې موږ په تقدیر باور لرو. دا زموږ ایمان دی. نو که الله زما په تقدیر کې لیکلی وي چې زه به قتل کوم، زه به یو څوک وژنم او زه یې ووژنم، نو مسؤول څوک دی؟ الله. د الله په نوم. که زما په تقدیر کې لیکل شوي وي چې زه به شراب څښم او زه شراب وڅښم، نو مسؤول څوک دی؟
الله د الله په نوم. د دې ځواب دا دی چې موږ باید د تقدیر په معنا پوه شو او دې پوښتنې کله چې ما شاوخوا 15 کاله مخکې د دعوت میدان پیل کړ زه هم ډیر په تشویش کې اچولم. چا له ما وپوښتل د الله په کومک سره خلک یوازې د ځواب له ترلاسه کولو وروسته پوښتنه کوي. نو په لومړیو څو کلونو کې ما ډیره څېړنه وکړه ځکه ما په هیڅ کتاب کې ځواب ونه موند. ما ځواب پیدا کړ. بیا مې له علماو وپوښتل آیا دا سم دي؟ هغوی وویل ماشاءالله دا یو ښه ځواب دی. زه به یې اوس تاسو ته وړاندې کړم. زه به یو مثال ورکړم. که یو ښوونکی په ټولګي کې 100 زده کوونکو ته درس ورکوي، له یو کال درس ورکولو وروسته ښوونکی له ازموینې مخکې وایي دا زده کوونکی به په ازموینه کې اول نمره راځي، دا زده کوونکی به دویم نمره راځي، دا زده کوونکی به ناکامیږي، زه بخښنه غواړم، زه ستا نوم غلط اخلم، او له ازموینې وروسته خبره سمه خیږي. دا زده کوونکی اول نمره راځي او دا زده کوونکی دویم نمره راځي او دا زده کوونکی ناکامیږي. زما پوښتنه دا ده هغه زده کوونکی چې ناکام شو آیا هغه دا ویلی شي چې ښوونکي وړاندوینه کړې وه ځکه ښوونکي پیشبیني کړې وه چې زه به ناکام شم له همدې عمله زه ناکام شوم؟ آیا هغه دا ویلی شي؟ هو که نه؟ نه. ښوونکي به کتل چې دا زده کوونکی په شوق درس لولي، هغه خپل کورنی کار په سمه توګه کوي، هغه هوښیار دی، دا زده کوونکی منځنی دی، دې زده کوونکي به هاکي لوبه کوله، هغه حتی ټولګي ته هم نه دی راغلی، هغه به فلمونه کتل. نو ښوونکي ولیدل او وړاندوینه یې وکړه. او ښوونکی اکثره وخت سم وي، خو یو انسان غلطي کولی شي. په همدې ډول الله انسان نه دی، الله علم لري. الله له مخکې پوهېږي چې تاسو کومه پرېکړه کوئ. د مثال په توګه یو سړی چوک ته راځي، هغه د 4 لارو څخه یوه غوره کولی شي. لومړی لاره، دویمه لاره، دریمه لاره، څلورمه لاره. هغه دویمه لار غوره کړه. دا د چا انتخاب دی؟ دا د چا انتخاب دی؟ د انسان خپل انتخاب دی. هو که نه؟ خو الله علم لري. د اکتوبر په 5مه د غرمې په 1:15 هغه به چوک ته راځي. هغه 4 انتخابه لرل، لومړی لاره، دویمه لاره، دریمه لاره، څلورمه لاره. الله پوهیږي چې هغه به دویمه لاره غوره کوي. نو الله وړاندوینه کړې. له مخکې یې لیکلي چې دا سړی به د اکتوبر په 5مه په 1:15 دویمه لاره غوره کوي. نو دویمه لاره چا غوره کړه؟ الله که انسان غوره کړه؟ نو مسؤل څوک دی؟ الله که انسان هغه مخکې ځي. 3 نورې لارې راځي، لاره A، B او C. هغه A لاره غوره کوي. الله پوهیږي چې هغه به دا لاره غوره کوي، هغه یې لیکي. مسؤل څوک دی؟ انسان. الله پوهیږي چې له فراغت وروسته هغه سړی کولی شي په ایماندارۍ پیسې وګټي یا په درغلۍ سره. هغه په درغلۍ پیسې ګټي، الله هغه لیکي. له فراغت وروسته هغه سړی کولی شي په ایماندارۍ پیسې وګټي یا په درغلۍ سره. هغه په درغلۍ پیسې ګټي. الله دا له مخکې لیکلي. نو موږ ته دا واضحه ده چې الله انتخاب څوک کوي؟ انسان. خو الله علم لري. نو الله یې ځکه لیکي چې هغه پوهیږي چې هغه سړی به غلط کار وکړي. داسې نه ده چې الله یې ولیکي او بیا هغه سړی غلط کار وکړي، بلکې له دې عمله چې هغه سړی غلط کار کولو ته روان دی الله پرې پوهیږي. الله دا له مخکې لیکلي. نو مسؤل څوک دی؟ انسان. نو الله علم لري او الله هیڅ کله غلطي نه کوي. الله ته واک درکړی چې په درغلۍ پیسې وګټې که په ایماندارۍ. ته په ایماندارۍ ګټې، الله هغه لیکي. هغه سړی په ایماندارۍ ګټي. نو مسؤل څوک دی؟ انسان. یو حدیث ته چې دعا برخلیک یعنی تقدیر بدلولی شي، دا رښتیا ده. مثال په توګه ته ازموینې ته ځې، ستا پرچه ډیره خرابه وي، ته پوهیږي چې ناکامیږي، ته کور ته راځې او دعا کوې یا الله ما پاس کړې. الله پوهیږي چې ته ناکامیدونکی وي. الله دا هم پوهیږي چې ته به کور ته راځې او دعا به کوې. الله په دې هم پوهیږي چې الله به ستا دعا قبوله کړي. الله ستا دعا قبلوي. نو په حدیث کې لیکل شوي چې دا نجلۍ ناکامیدونکې وه، هغه کور ته راځي او دعا کوي، الله د هغه دعا قبلوي، الله هغې ته کامیابي ورکوي، یعنې پاس کوي یې. نو موږ نه پوهېږو چې څه به وشي، ځکه نو دعا کول ښه کار دی. له همدې عمله الله فرمایي خپل ځان دومره پورته کړه چې له هر تقدیر مخکې الله له تا نه وپوښتي چې ستا رضا څه ده. دا د آیت مفهوم دی.